سلامونه او ستړي مشه د کرکټ درنو مینوالو د KPL یا کابل غوره لیګ سیالیو لپاره چمتواله بالکل د بشپړېدو په حال کې دی. پیچ جوړونکي هم لګیا دي او ورسره څنګه نور امداګانې هم روان دي. وړاندې د سټیج جوړولو چارې روان دي چې بېلابېل د تخنیکي چارو ترسره کوونکي برابروونکي راغلي دي. ورسره څنګه هر څوک په خپل کار باندې بوخت دی. امنیتي برخه کې هم خلک راغلي دي او د KPL غوره لیګ سیالیو د امنیت دغه چارې به مخته وړي. د دې ځای دغه امنیت به په لاس کې لري. پیچ جوړونکي نو تاسو ته به ښکاري دغه ته وړاندې لګیا دي او هغوی هغه پیچ جوړوي چې د پیچ د چارو سره بلد دي، د کړنو سره بلد دي. هغې کې هغه خطکشۍ نه کوي، خپل هغه کوم ځانګړی رنګ یا څه چې ورته انتخاب شوي دي هغه ورکوي. ورسره څنګه د نشراتو د برخې پروډکشن والا هم په خپلو ځایونو کې ناست دي تر څو ښه نشرات وکړي او ښه فعالیتونه وکړي. د KPL لپاره تقریبا ټولې چارې په بشپړېدو دي او نږدې ده چې سبا ورځ دی د KPL سیالیو لومړۍ لوبه شروع شي. د لومړۍ لوبې وړاندې نن شپه پر همدغه میدان په دغه ځای کې کیمرمین به درته وښایي چې دغلته د افتتاح مراسم دي، د KPL سیالیو د شروع مراسم دي. پکې به ډېر نېشنل لوبغاړي راځي، د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي، 19 کلن ټیم لوبغاړي، ډېر د کرکټ بورډ غړي او ورسره څنګه نور درانه میلمانه به راځي. هغه څوک چې د کرکټ سره ډېر تړاو لري او هغه څوک چې له کرکټ نه لرې هم دي خو راځي به او دلته به میلمانه دغه مراسم به ګوري او سبا به د دغې لوبې پیلي. موږ به کوشش کوو چې له بېلابېلو دغلته مربوطو مسؤلینو سره وغږېږو، د کرکټ اړوندو غړو سره وغږېږو. له موږ سره اوسئ، موږ هم ورځو وړاندې نورې صحنې هم درته ښایو له بېلابېلو ملګرو د دې ځای د جوړونکو سره به هم غږېږو. د همدغه KPL یا کابل غوره لیګ سیالیو ترتیب کوونکی او هغه درون مشر ایوبي صاحب را سره دی. ایوبي صاحب محترم، سیالیو ته ډېر ښه چمتووالی روان دی، تقریبا بشپړ شوی دی. څومره نور تیاري ته ضرورت دی چې دا سیالۍ دې لا ښکلې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا چې د څو ورځې موږ ډېره خواري کړې ده. کابل غوره لیګ به انشاءالله دا ځل په ډېرو رنګونو، جذبو، ولولو ترسره کېږي. لومړی مراسم هم تاسو نن د شپې افتتاحیه مراسم دي، سرمنې ده. اول خو به د دې نه انشاءالله د ټول لیګ اندازه معلومېږي چې یو ډېر پروفیشنل، یو ډېر ښایسته زموږ د سرمنې ډیزاین کړې ده تر څو هم موږ خوند ترې نه واخلو، هم لوبغاړي خوند ترې نه واخلي، هم هغه څوک چې په خارج کې دي ګوري، خپل وطن ګوري، خپل وطن سره مینه ده، هغوی ترې خوند واخلي. انشاءالله ترتیبات روان دي، د سرمنې ترتیبات دي. سبا ته به رسمي لوبې شروع کېږي چې لومړۍ لوبه به سبا ته ماسپښین 1 بجه لومړۍ لوبه شروع کېږي، په شپه به دویمه لوبه شروع کېږي. نو نوښتونه ډېر دي او هغه چې موږ ته وایو کله دوی لوبې شروع شي هېوادوالې خپله وګوري، هېوادوالې خپله وویني، نو تر څو به انشاءالله دوی خوښ شي. ایوب صاحب محترم، په پیچ باندې ډېر زیات کار شوی. موږ چې څومره له خلکو اورېدلي دي له کرکټ مینوالو چې پیچ د ژمي موسم او دومره تک شین جوړ کابل موسم دي، ورسره څنګه د پیچ پر شاوخوا کراوډ باندې ډېر ښه کار شوی دی، لایټینګ سیستم برابر شوی دی. دغه ته څومره کار شوی، څومره زحمت؟ موږ تاسو وګورو کوم ګراس چې دی چې موږ تاسو چمن ورته وایو، عموما په ژمي کې زیړېږي او هغه کوم رنګ خپل ذاتي رنګ چې د هغه کمزوری کېږي. خو موږ د دې خواري نتیجه ده چې موږ مسلسل په دې باندې خواري کړې ده، دې باندې دا مساتلی دی تر څو په د ژمي په موسم کې، په د یخ موسم کې هم موږ خپل چمن شین وساتو تر څو هم لوبې ښایسته شي، هم خلک ته خوند واخلي. حتمن کار پې شوی ده، زحمت پې ایستل شوی ده. موږ به کوشش کوو چې تر لوبو اخرو پورې همدا شین پاتې شي. تاسو به ضرور خبر راسېږي ایوبي صاحب چې لوبډلمشران لوبغاړي په سږ کال KPL کې ځوان اتلان به لوبېږي. څومره لیواله دي KPL ته چې سږ کال شروع شي؟ واقعا چې ټول خوشحاله دي، ټول لوبغاړي خوشحاله دي، ځکه دوی لپاره دا یو غټ اپرچونټي ده چې خپل ایکسپیرینس د سینیر لوبغاړو سره یو ځای دوی هغه د سینیر څه زده دي هغوی دوی ته نه زده کړي، هغوی سره په یو ځای ډریسینګ روم شیر کړي، هغوی سره کښېني. نو انشاءالله د جونیئر لپاره یو ښه پلیټفارم ده، جونیئر لپاره یو ښه زمینه سازي ده. نو الله دې وکړي چې دوی نه ګټه واخلي. دغه موږ یو کار کړی ده او ګټه انشاءالله دوی ته رسېږي، دوی باید ګټه ترې نه واخلي. حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنې ته به راشو چې تاسې ډېر مصروف عام KPL چې په تېر کې هم ترسره شوی، 2 ستر پړاوونه ترسره کړي، سږ کال 3 پړاو ترسره کېږي. پایلې ته څومره خوښ یې او د خلکو هغه احساسات څومره
لوړ دي د پایلو لپاره چې بیا به یو ځل د تیر په څیر خوندور او ښایسته شکل سره پای ته رسیږي په یو بېساري ډول به پای ته رسیږي. الحمدلله تیر دوه پړاوونه هم ډېر ښه ترسره شوي دي. هر کال موږ زړه هم دغه وي چې یو نوښت پکې وکړو، ښه کړو، مخ ته لاړ شو، پروفیشنل ته لاړ شو. نو کوشش به همدا وي چې د نورو کلونو نه ښه ترسره کړو، راتلونکي دین هم ښه ترسره کړو. ډېر زیات مننه. ایوبي صاحب چې راغلی موږ سره مو په دغسې مصروف وختونو کې څو خبرې وکړې. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.